نانم لعنت وریږي چې بلې له خالق دی خال کی خودون کې او خال لګون کې په دواړو د الله لعنت وریږي په هغې زنانم د الله لعنت 24 ګنټې وریږي چې هغه د وروځي نری کوي وروځي وباسي لیدیم دي خلقت بدلی که نه بدلی پتم نه لګي چې د دې صورت څنګه دا وروځي چې نری کوي او وباسي 24 ګنټې په دې زنانه د الله لعنت وجه صدا د الله خلقت ولی بدلی په هغې زنانم الله لعنت ویلی دی چې کمې زنانه د غاښونو منځ کې دا لارې کولاوي دا لارې کولاوي په دې سره هم خلقت بدلیږي د دوو غاښونو منځ کې چې دا لارې کولاوي په دې هم د الله لعنت وریږي زنانو بچیم کم طرف ته لاړل بچیم کم طرف ته لاړل کورونه هم کم طرف ته لاړل ډېرې بې برکته یې راللې ډېرې بې حیایۍ را دنده شولې ډېر کورونو نه د امن او د سکون ژوند ووته امن او د سکون ژوند ووته بیبیانو دا بچي ماسخوتن کېنوئ نارینه و تاسو یې کېنوئ د یو صحابي واقعه ورته ماسخوتن بیانوئ دې کورونو کې حالت بل طرف ته روان دی یو عالم وی سکول کې مې واړه ودرول وی ته به څه جوړېږې ته وی یو هلک پکې ودرېد وی چې زه به صحابي جوړېږم چې بچیا ته صحابي پیژني صحابي خو چې نبی علیه السلام یې لیدلی په هغه ایمان راوړی او په حالت د ایمان کې د دنیا نه تلی ما ته وی چې نور یې نه پیژنمه خو کور راته هره ورځ هره شپه د صحابي قصه بیانېږي چې په صحابو مین شوی ما ځکه وی چې صحابي به جوړېږم نن ته د بچو نه تپوس کوئ څه به جوړېږي څه به جوړېږي یقین وکئ چې تباهۍ طرف ته روان تاسو نن د ځوانانو دا ګیرې ولیدلې دا ډیزن یې پکې ولیدلې قسم په الله چې یریږم همدا کور رړتو نشي چې په کم کور کې داسې ځوان ای ځوانه دا جولی درته داسې خوره کم مینت درته وکمه دا علما درپسې ټول راغونډ کمه په خپو دې پرېوځو چې ته چې په دې کې دا نخرې کوي تا کتلی دي چې د 1,24,000 پیغمبرانو په یو ځای د هغې سنتو مذاق ته اوړو ته لا په کور کې ناستې پلاره ته داسې زوی کور کې پرېږدې زه هم دا کور رړتو نشي چرته د کور نه به دې د بېدینۍ اډه جوړه شي اډه دا ته څه کوې بچیا وایي په کم طرف روانې ما ورکوي دا مور دې ورکوي دا بچي ورکوي دا خاندان ورکوي ته چې دا قینچي رالی او د 1,24,000 پیغمبرانو د سنتو په یو ټیم مذاق اړاوی زه به خدای له جواب څه ورکړم ته به میدان محشر کې څنګه د پیغمبرانو مخې له ورځې ته به د امام الانبیا مخې له ورځې مخامخ کېږي به نو چې تا دا توهین کړی دا ګورې توهین دی دا مذاق دی مذاق توبې تې وباسو توبې بچو ته کورونو کې واقعات بیانوئ حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی سحر سنت په کور کې کوي دا صحیح حدیث دی د دې معمول شروع کوي کور کې لږ اعمال شروع کوي چې کم سړی سحر سنت په کور کې کوي او دسو کې سنت کور کې وکړي او جمعات ته فرض مانځله راشي وایي چې کم سړی مستقل سنت سحر په کور کې کوي نو یو به الله د رزق فراخه کوي په دې کور کې به رزق فراخه کیږي په دې کور کې به د رزق تنګي نه راځي زه نه وایم امام الانبیا فرمایي دویم په دې کور کې به جګړې کمې شي د ښځې خاونده اختلافونه نه دي دا جګړې نه دي دا به کمې شي چې کم سړی کور کې مستقل د سحر سنت کوي دریم آخره خاتمه به الله په ایمان نصیب کوي دا د امام الانبیا د خولې وینا ده سحر سنت کور کې کوي رزق به پراخه کیږي جګړې به کور کې کمیږي او الله به آخره خاتمه په ایمان نصیب کوي پلارانو میندو کور کې تهجد کوئ چې دا بچي ما واز اوري چې بچې په ډډه اوړي چلته پلار په تهجد ولاړي چې بچې په ډډه اوړي چې موري په تهجد باندې ولاړي میندو سوال درته کوم سوال درانه لباسونه په ځان راواړوئ د بچو لږ فکر شروع کوئ دا بچي ډېر بې حیا شوي دي دا بچی ډیر بل طرف ته روان شوي دي مورې ستا د تربیت ضرورت دی ما سره زه خپل کوشش کام
په مدرسې کم، په جماعت کې کم، په منبر یې کوو، په محراب یې کوو، خو پلارانو میندو تاسو را سره هم لږ ملګرتیا وکئ. دا بچي م د ډېرو نارواګانو نه منع کوئ. وایي بچیا د دې ذمه وار زه راځم، ما نه به الله د دې تپوس کوي. رب العالمین دې دا عمل کوي.